جدي خطر شته چې افغانستان بیا انزوا ته لاړ شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي پودکاسټ مهم ټکی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ولسمشر اشرف غنی وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو سیمه په چټک بدلون کې ده چې له امله یې دا امکان ډیر جدي دی تر څو افغانستان یو ځل بیا انزوا ته لاړ شي. ښاغلی غنی وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو مخکې ترکمنستان حاضر و چې د غاز د شبکې یوه لیکه یې له افغانستان نه تېره شي، خو اوس پر خبرو اترو اخته دي چې دا لیکه په ازبکستان او تاجکستان تېره شي. د ښاغلي غني دا څرګندونې په داسې مهال کې خپریږي چې څو ورځې وړاندې امریکا پر چابهار بندر بندیزونه ولګول او له دې لارې د افغانستان، ایران او هند ګډه کیدونکې سوداګري یې د امریکا د خزانې وزارت د بخښنې له نوملړ څخه وایستله. بلخوا پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې د هغوی رامنځته کړې واکمني د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه ده پیژندل شوې او نه هم له افغانستان سره د سیمې او نړۍ مالی او اقتصادي اړیکې نورمال شوي دي. د چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د ملي او نړیوال مشروعیت لرونکې واکمنۍ نه درلودل د دې لامل شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو له نوملړه وغورځېږي چې له امله یې په هیواد کې وضعیت د خرابېدو خوا ته ځي. د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، لوږې او غربت د ډېرېدو او د روغتیايي برخې له ګواښ سره مخ کېدو څرګندونې کوي. بلخوا د اسلامي امارت چارواکي هم وایي غواړي چې له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، خو د دې اړیکو د نه رامنځته کېدو پړه پر نورو هیوادونو اچوي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ په یو بحث کې ویلي و چې د نړۍ هیوادونه ورسره ځکه بشپړ تعامل نه کوي او واکمني په رسمیت نه پیژني چې امریکا د دې کار اجازه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او بیا د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې په اړه د یوې افغان خبریالې پوښتنه هم ځواب نه کړه. ولسمشر غني په نوي خپاره شوي پودکاسټ کې ټینګار کوي چې له نیمګړو پاتې شوو څپرکو څخه باید درس واخیستل شي او د ټولنې د هوساینې، ټیکاو او ملي یووالي لپاره باید په داسې طرحو همغږي رامنځته شي چې د هیواد د ودانۍ، سوکالۍ او ښېرازۍ لامل شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.